آزاده جرګه دا ځل په یو تاریخي ځای کې له ناټو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو پر لیږد جوړه شوې وه. ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت ورځ په ورځ انکشاف کوي. دا د تاج بیګ ماڼۍ ده، هغه ځای چې 40 کاله وړاندې د یو بهرني ځواک د برید په پایله کې له افغان ځواکونو څخه د امنیتي کنټرول تلل پیل شول. په یو جګړه ځپلي ځای او کنډواله شوې ماڼۍ کې د آزادې جرګې جوړېدل، هغه ځای چې له 3 لسیزو څخه ترې ګټه نه ده اخیستل شوې. له یوې اونۍ پلانونې وروسته پرله پسې او درانده کارونه د اوږدو لسیزو د خاورو او دوړو پاکول، دغه سالون چې یو وخت د سلطان حریمو یو ځل بیا د مېلمنو کوربه شو. دغه ښکلې ماڼۍ شاه امان الله خان جوړه کړه چې وروسته بیا د افغانستان د 3 ولسمشر حفیظ الله امین استوګنځای شو. تاج بیګ نه له امان او نه هم له امین سره وفا وکړه. یو هم په دې ځای کې پوره 1 کال ژوند ونه کړ. بدو پیښو ټول شیان بل ډول کړل.